کندهار کې پرله پسې امنیتي او جنایي پیښې مدني پالان پلان شوي کارونه بولي او د مخنیوي غوښتنه یې کوي. دوی مرکزي دولت په دې برخه کې پر نه پاملرنه او کم جدیت تورنوي. پالانو د دوشنبې په ورځ د کندهار په پریس کلب کې د یوې خبري ناستې پر مهال پرته له دې چې د کندهار په نامنۍ کې د ښکېلو کسانو نومونه یاد کړي اوسنی وضعیت کې د مثبت بدلون غوښتنه وکړه. پر مرکزي حکومت غږ کوو چې دغه 18 کلونه یې په چا باندې موږ ووژلو، ولې مو وژني، موږ ته دې دا جواب ووایي. زه خپل حق غواړم، د ځان دپاره نه غواړم، خپل د آینده نسل دپاره. که چیرې زه غږ پورته نه کړم، زما آینده نسل هم په دغه رقم په دغسې ناخوالو کې به باره هغه هم رالوی سي، پیدا به سي، لوی به سي، مړ به سي، په دغسې دغو پالانو د پولیسو په لیکو کې هم پر کمزورو اصلاحاتو انتقاد وکړ. پر همدې مهال د کندهار د امنیت امیر رحمت الله ترافي وایي یو شمېر کړۍ د کندهار د نامنه کولو لپاره منفي تبلیغات کوي او غواړي له دې لارې خپلې موخې ترلاسه کړي. اترافي وایي پر ټولو قانون ماتوونکو کسانو به یو شان قانون عملي کیږي. څوک د ماسه شروع د اخیر پورې اوس خو تاسو ته تر معلومه ده کوشش کوي د څو یو تعداد خلک په کاسته د کندهار وضع خراب وشي، تشویش خلک تر واچي، د خپل یو تعداد خلک دي دا چې څه مشکل لري، څه ستونزه بل لري، هغه د دې شخصي نظر دی، خو خبر داسې ده مشکل ګونه مشکلات نشته. موږ په داخله کې د تیر په نسبت د تیر په نسبت پر جرایم ډیر ښه تسوي دي. که څه هم چارواکي د کندهار ښار د امنیت د ټینګښت لپاره د پراخو امنیتي پلانونو د عملي کېدو خبر ورکوي، خو د هوا په ګرمېدو سره د دې ولایت اوسېدونکي د ناامنیو تازه څپې ته اندېښمن دي.